بهرمیشتو افغانانو لپاره ښه خبر. په اروپا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نورو هاغو بهرنیو هیوادونو کې چې د افغانستان د اسلامي امارت نمایندګي نه لري، میشت افغانان کولی شي خپل پاسپورتونه د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار د افغانستان د اسلامي امارت د لوی قونسلګرۍ له لارې په آنلاین توګه نوي او بیا یې ترلاسه کړي. که تاسو هم د هیواد څخه بهر یاست او غواړئ ځان ته یا خپلو اولادونو ته او یا هم خپلې کورنۍ ته پاسپورتونه واخلئ، نو د نوي پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره دغه مرحلې تعقیب کړئ. په پیل کې د خپل کمپیوټر او یا هم ځیرک موبایلونو لارې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ رسمي ویبپاڼې چې www.afghanconsulate.ee دی لاړ شئ. کله چې په دوبۍ کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ رسمي ویبپاڼې ته ننوتئ، تاسو ته به په کورپاڼه کې د نیو پاسپورت اپلیکیشن په نوم بټن ښکاره شي. هلته پرې کلیک وکړئ. بیا په راسته لاس کې د اپلای پاسپورت انتخاب کړئ. مخکې له دې چې د فورمې ډکول شروع کړئ، نو انتخاب یې کړئ چې پاسپورت چا لپاره غواړئ واخلئ. آیا ځان لپاره یې غواړئ، نوي ماشوم لپاره یې غواړئ، د 13 کالو وړکي اولاد لپاره یې غواړئ، او یا هم د فامیل کوم غړی مو دی چې هغه د 13 کالو څخه غټ دی، یا یې د هغې لپاره غواړئ. په پیل کې دا مشخص کړئ. کله مو چې دا کار وکړ، نو لاندې راشئ. د پاسپورت د غوښتونکي ټول اړوند معلومات لاندې دغه فورمه کې ډک کړئ. ګورئ که پخوانی پاسپورت لرئ، نو فورمه مو د پخواني پاسپورت مطابق ډکه کړئ، او یا هم که تذکره لرئ، د تذکرې مطابق یې ډکه کړئ. کله مو چې د پاسپورت غوښتونکي اړوند ټول معلومات فورمه کې په دقیقه توګه ولیکل، نو بیا یې اړوند اسناد ضمیمه کړئ. هغه اړین اسناد چې باید ضمیمه کړل شي عبارت دي له: لومړی پاسپورت کاپي، دوهم د الکترونیکي تذکرې او یا هم د کاغذي تذکرې کاپي، درېهم یو تازه انځور چې سپین شالید ولري او د 6 میاشتو څخه پې ډېر وخت نه تیر شوی. ګورئ کوم تصویر چې غواړئ په پاسپورت کې درته چاپ کړل شي، کوالټي باید اعلی کوالټي اوسي. په تصویر کې ښه دقیق اوسئ. چېرته نږدې فوټوګرافۍ ته ولاړ شئ، هلته ښایسته تصویر خپل واخلئ چې اعلی کوالټي ولري، بیا یې پرې PDF کړئ او په خپل اپلیکیشن کې ضمیمه کړئ. کله مو چې فورمه هم ډکه کړه، اړین اسناد مو هم ضمیمه کړل، نو بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ. فورمه وسپارئ. کله چې تاسو فورمه ور وسپارئ، نو په اتوماتیک ډول به تاسو یو ایمیل ترلاسه کړئ، او دا ایمیل به په هغه ایمیل ادرس ترلاسه کړئ کوم ایمیل ادرس چې تاسو په فورمه کې ورکړی وي. په دغه ایمیل کې به درته ویل شوي وي چې $10 جمع کړئ. وروسته له دې چې تاسو $10 جمع کړئ، نو تاسو دغه اپلیکیشن به قونسلګرۍ ته راورسیږي. که تاسو په اتوماتیک ډول ایمیل نه ترلاسه کوئ، نو ستاسو ایمیل هرومرو په فورمه کې غلط لیکل شوی. یو ځل بیا مو فورمه له سره ډکه کړئ او بیا یې له سره وسپارئ، تر څو چې تاسو ته په اتوماتیک ډول ایمیل راشي او $10 جمع کړئ. کله مو چې $10 جمع کړل، نو ستاسو اپلیکیشن قونسلګرۍ ته ورځي. قونسلګرۍ کې همکاران ستاسو لیږل شوي اسنادونه او معلومات ګوري. که ستاسو اسناد او معلومات بشپړ او سم وو، تاسو ته به بیا یو بل ایمیل در واستول شي. په دې ایمیل کې به تاسو ته د 15 کلن پاسپورت لپاره $162 چې په هغه کې به د خدماتو او ډیلیورۍ فیس هم شامل وي در ولېږل شي. او که تاسو چېرته 10 کلن پاسپورت انتخاب کړی وي، نو د 10 کلن پاسپورت لپاره به $263 ایمیل چې په هغه کې به د خدماتو او ډیلیورۍ فیسونه هم شامل وي در ولېږل شي. تاسو به یاد فیس تحویل کړئ. کله مو چې یاد فیس تحویل کړ، نو شاوخوا یوه اونۍ انتظار وکړئ. وروسته له یوې اونۍ به ستاسو نوی پاسپورت ستاسو د کور دروازې ته در ولېږل شي. مبارک مو شه، پاسپورت مو ترلاسه کړ. هغوی چې بهرنیو هیوادونو کې دي او پاسپورت ته هم اړتیا لري، نو دا ویډیو ورسره شریکه کړئ تر څو خپل پاسپورټونه نوي کړي او په یادو هیوادونو کې
ځان قانوني کړي. د دا ډول نور معلوماتو لپاره د خپلو ټولنیزو رسنیو لټونګر ته ولاړ شئ. هلته ویس الدین قهرمان ولیکئ او در سره یې فالو کړئ. مننه.